دا تاسو ته چا ویلي چې دا تره تربور دی؟ دا تاسو د علماو چېرته په منبر ویلي چې تره تربور دی؟ نه، دا تاسو ته دا معاشره وی تره تربور دی. تاسو موږ نه تپوس کړی دی. نبی علیہ السلام فرمای عم الرجل سن و ابیه، تره د سړي چې دی دا د پلار مثل دی. نبی علیہ السلام ناست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره دی، مخامخ تره راښکاره شو عباس رضی الله تعالی. نبی علیہ السلام چې هغه ولید خبرې په قلاره کړلې، چې هغه لاړ نبی علیہ السلام ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولې اواز کې دی څه فرق پیدا شو، تکلیف راغی؟ وی نه، وی ولې د خبرې په قلاره کړلې؟ وی چې مخامخ مې تره راغی، وی اسمان د جبریل امین راغی، ما ته وی د الله حبیبه د پلار شاخ ته را روان دی، خبرې په قلاره کوه، خبرې په قلاره کوه، د پلار شاخ ته را روان دی. زمونږ د منبر دا تعلیم دی چې تره د پلار شاخ دی، دا چې ویني لکه پلار چې ویني. زمونږ د منبر دا تعلیم دی حق کبیر الاخوة علی صغیرهم که حق الوالد علی الولد. د مشرور دسی حق دی لکه د پلار چې په بچو حق دی. دا د منبر تعلیم دی. دا د دې منبر خونه ده چې رشتې برقرار کړي. دا خواګرونه دي، دا خواګرونه د یو بل نه جدا دي، رشتې کټ شوي دي. زنانه و نارینه و، ای زنانه و ځان له د آخرت سوداګانې وکړئ. د دنیا په سوداګانو به څه کوئ؟ د آخرت سوداګانې وکړئ. حدیث مبارک کې راځي فاطمه رضی الله تعالی عنها، تاسو ټول زنانو ته پته لري چې په دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی دی. یو پوړ و پوړ داسې انډېری و، د ورځې به یې پې استه ګیا کېښودله او د شپې به پې د نبی علیہ السلام لور فاطمه رضی الله تعالی عنها سملاستله. د ورځې پې استه ګیا ږدي او د شپې پې سملي. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانو ته وعظ کو، چې وعظ یې وکړو تپوس یې وکړو. صحابیاتو جواب ورکوي فاطمه رضی الله تعالی عنها نن نشته. نبی علیہ السلام وی زما لور نه وراغلی، وی نن هغه غیر حاضره وه. نبی علیہ السلام چې څنګه فارغ شو نو لاړ د فاطمه رضی الله تعالی عنها دروازې ته ودرېد او داسې دروازه وټکوله. هغه دنده وی من دق الباب، څوک دروازه ټکوي؟ بار نه نبی علیہ السلام وی ابو کی یا فاطمه، فاطمه ستا پلار راغلی دروازه ټکو. ور کولاو کا، د ور په کولاوېدو کې ډېر ټیم ولګېد. نبی علیہ السلام بار انتظار کی، ور بند دی، دندې نه اطلاع رالاله. وی د الله حبیبه ته خفه نشي، ته بار ولاړې، ټیم دې ډېر وشو، خو دومره لباس را سره نشته چې خپل وجود پکې پټ کم چې تا ته دروازه کولاو کم. نبی علیہ السلام ته وی دومره لباس نشته چې وجود ټول پټ کم. نبی علیہ السلام صادر ورگزار کم، په دې کې وجود پټ که، خو ما ته ور کولاو که، ته نن غیر حاضره وي، ما ته ور کولاو کا. د نبی علیہ السلام صادر ځان نه تو کو، ور کولاو کو. چې نبی علیہ السلام دنده ورغې، فاطمه رضی الله تعالی عنها جړل. نبی علیہ السلام ورته ته ولې جاړې؟ دعا وکما دې کور کې د سره او زر سپین زر الله ښکاره کړي، خزانې در باندې الله را برسېره کړي. وی نه د الله حبیبه نه مې دي پکار خزانې، خو چې الله او د الله رسول رضی ته خفه نشي، تا ورکې انتظار کړی دی. ته مه خفه کېږه، والله دې نه خفه کېږي، نه مې د پکار دنیا، نه غواړم دنیا. اسمان نه جبریل امین راغی، وی د الله حبیبه رب العالمین راولېږلمه، زیری مې راوړی دی، ستا په دې لور زیری کومه. وی څه زیری دی؟ وی دې لور ته دې ووایه چې رب العالمین وایي چې فاطمه مې د ټول د جنت د ښځو سرداره وګرځوله. دا به سرداري کوي په دنیا کې، یو پوزې دی او په هغې باندې د شپې سملي او د جنت سردار وي. زنانه هلته به هغه سرداري کوي. چې وفات کېدله، د وفات ټیم یې نږدې شوی، زنانه و کالي او جوړې او دا پرېږدوئ، ځان له عبادتونه وکئ، د رمضان میاشته او د آخرت سوداګانې وکئ، دنیا پرېږدوئ. چې وفات کېدو ټیم یې شو نو زنانه ورته داسې جمع دي. زنانه ورته وایي داسې کټ په چاته معلوم وي چې زما لاش پکې کېږي، خو چې د وجود نه مې کپړه اوچته پرته وي، چې داسې پې جوخته نه یې لګېدلي. اوس تاسو د جوماتونو کې ولیدل، اوس جوړ شوي دي هغه اوسپنې غوندۍ د پاسه پې څادر ور واچوي، د مړي لاش پکې دنده پروت دی.
زنانه ورته او پلان کې کلی کېشته دی دسه د زنګو غونته شکل دی وی کپڑا به پیری سی وروا چې استاد وجود سره بنلې وی اقرا لراوړې پاګي کې به ملاش کېده وی دا ولې وی چې زما په وجود کپڑا ولګي دسه جوختا نو خلق په زما د وجود موټاواله او نریواله وي د وجود موټاواله نریواله او دا د علی رضی الله تعالی عنہ امانت ته ما په پجوندانه د غیر محرم نظر نه دی پرېخه چې د مرګ نه پس زما په وجود د غیر محرم نظر چرته ونه لګي اسی زنانه به پیدا